او په اعتکاف کې کښینو سړی په مسجد کې کښیني او زنانې په کور کې کښیني دا زنانې د دغه شي ډېر معلومې دي حالانکه په کور کې خو اعتکاف ډېر اسانه دی په کور کې چې کوم د مسجد ځای دی په هغه کې بس په کونج کې بس یو پرده ولګي هلته د کښیني بس اعتکاف شروع او کني جوړ بس جوړ دی کې یو کونج دی یو کونه دی وینځي بزنان دلته کښیني خپل عبادت کوي او بس د خالي د خپل یعنی طبيعي چې کوم حاجت دی یعنی بول یو داش د دې لپاره وتلې سي دا داسه د لپاره نور شان د لپاره نشي وتلې بعض خلک ډیره غټه غلطي کوي په اعتکاف کې ناشي د لاسو منځلو د لپاره د بارز د مسجد د حدود سوزي د دې سړي اعتکاف مات دی لاسونه منځل د حاجت نه دی حاجت چې دی شنی بول دي غټي بول دي احتلام سړی ته اوس هغه وتلې سي یا په مسجد کې د جمعې مز نست د جمعې منځ د لپاره تللی سي د اذان د لپاره تللی سي شرعي عذر طبيعي عذر دا عذرونه چې دی یو سړی اچانک ډیر سخت بیمار سو د مرګ دغه دی یا مسجد چپا سو باندې بل شي وسو دا صورتونه چې په دغه کې وتلې سي د ماجي دغه لپاره یو سړی چټ پیسته راخسته دی بل ته غاښونه من دغه لپاره نه سي وتلې د مسواک د لپاره نه سي وتلې کال ته او داسه ته ولاړې په داسه کې بیا مسواک ولې سي خو ابدس چې وکي ډایرکټ برازه به یو وخت هم نه دخکې نو په دغه وجه د غسل لپاره دغه غسل احتلام نه دی حاجت نه دی بس دغه غسل لپاره د ځان بدن ټنډه کول لپاره ته د لپاره نشیتلی نو په دغه وجه د بعضی مسایل دی په دې کې مشخال وست زنانې چې په اعتکاف کښینی هغه د دې یو شي خیال وساتي ان زنانې چې کوم ماهواري بیماری د میاس کوم بیماری راځي کدا وایي چې د اعتکاف شپو کې د بیماری راځي به د زنان نه کښینی او کوم زنانې ناس دي کدا بیماری پیښ فورن د اعتکاف سوځي اعتکاف مات روزه خو نشي نیولای او اعتکاف هم مات نو په دغه وجه د شان مشخال وساتو کوشش وکړو چې دا کورس یو سړی په اعتکاف کښینی یا یو زنانه چې هغه کور د په اعتکاف کښینی ټول به کوشش کوو ان شاء الله الله دې عمل کوو توفیق